لکه ستا دا مطلب دی چې ما ته د اوزار برابر شي نو هغه کته به باندې نو کټوی به باندې دا خبره ده بالکل تقریبا چې 15 غنټې کار کوي د چې نه ما اوسه پوره داسې بیټونه نه لیدل چې هغه 5 غنټې کار کوي قدر داسې کارونه داسې استادي کوم چې لکه نور چا نه کړي هغه تا کړي داسې کوم شیان دي جوړ کړي دي چې عام په کپنې کې هم نه ملاويږي او هغه تا په خپل باندې جوړ کړي داسې کوم کارونه دي کړي ما یو بلور ماشين جوړ کړی چې 12 ولټ والا چې تر نن تاریخ پورې ما لا نه دي لیدلي چې چینه والا هم جوړ کړی 12 ولټ بابا جی تاسو مرمت لپاره سره وړي دي من یو بیټری دا بیټری دی وروړي دا د الیاس خان لروړي دا چې دی سمکی الیاس خان جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مونږ اوس په دې وخت کې ستا په دې دکان کې ناسو ګورو د غیر شپیر د سامان هم لګېدلې دي د ملګری هم دي ته لګې دی وخت په کار باندې هم خو دا راته وایا چې ته په یو میکانیکي یو خيار ماهر او الحمدلله تر اوسه پورې ته ډیر ښه کارونه کړی دي دا اینې ستا په مخ کې اوس دی وخت کې موضوع چې رالم ته په دې کار باندې لګیا وې نو دا راته ووایه چې ته څومره وخت نه دا میکانیکي کې او دې ته په دې دکان کې ناست دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول په ستاسو ډېر شکریا ده کوم چې تاسو مال رالی او زموږ دا غږم اورېدو دا اعلی چارواکو ته رسوي بابا جی تاسو مرمت لپاره سره وړي دي من یو بیټری دا بیټری دی وروړي دا د الیاس خان لروړي دا چې دی سمکی ها الیاس خان وګوره دی بابا جی نه دا بیټری والا دا یو جلیدر تاریخ دا وګوره د سکار پکې کول غواړي ها ته زما د خبرې جواب هم راکوه کنه د سو کالو راسته دا کار کې ورګه خبره را لګړو دا خپل لا ته ګوري دي نه ګوري به هغه خپل کار کوي سیریس پام کې لګیا الکه ته چې کوم نه نو دا زمونه ملګری خندوه مخه او کنه الیاس خان خندوه ما کاروبار چې کوم دی دا د بچپن نه ما شوق نو د میکانیک سره ناست نو بس دا کار مې وکړ اوس الحمدلله سلول پنځه کارو شو چې تقریبا زما د دکان کې خو دا راته وایي الیاس خان سبق د سونه ویلی زما اف تعریف اف ها اف د کړو میټریک د رقم څنګه کړو میټریک های سکول تخبه نه کړو او تاسو په تخبه کې په کومه ماله کې اوسېږئ زه ببر ماله کې ټکر ورته ښه په دغه ماله کې ته اوسېږئ او دا راته ووایه دا کوم کارونه چې ته کې په دې کې کوم کارونه داسې شامل دي په دې میکانیکي د کارونو کې چې ته په هغې کې پوره مهارت لري او دا یو قسم لستا ذریعه معاش ګرځېدلی دی اصل کې زموږ د الکترانکس چې کوم دغه دي لکه اسري شوه بیټري شوه بلپونه شو او امپیترانې شوي او چارجرې وغیره بل الیاس خان دا راته ووایه لګیا خپل کار هم کوه د کاره دې نه وباسمه خو داسې کارونه داسې استازي کوم چې لکه نور چا نه کړي هغه تا کړي داسې کوم شیان دي جوړ کړي دي چې عام په کپنې کې هم نه ملاويږي او هغه تا په خپل باندې جوړ کړي داسې کوم کارونه دي کړي ما یو بلور ماشين جوړ کړی چې 12 ولټ والا چې تر نن تاریخ پورې ما لا نه دي لیدلي چې چینه والا هم جوړ کړی 12 ولټ او د دې نه 12 ولټ د څه ماشين دا بلور دا دوله موږ چې صفه ها او جی دغه دې جوړ کړی دی او له دې نه علاوه تا چې کوم هغه بیټري یو بیټري جوړ کړی و هغه بلپونه دې پکې لګولي و مختلف اوزار دې راجمع کړي و که نه دغه کار دې م کړی دغه تقریبا چې 15 غنټې کار کوي د چې نه ما اوسه پوره داسې بیټري نه لیدلي چې هغه 5 غنټې کار کوي دا راته وایي چې په دې ټولو پښتونخوا کې او په دې ټول پاکستان کې فرض کا چاته هم دغسې کار یا څه مسله یا ماشین کې دا مخې ته راشي او هغه تا له دلته تخبې ته راوړي نو انشاءالله هغه به ورته کېږي خیر شاباس بالکل او دا بل د خپل کاروبار د غټولو دپاره د دې لکه اوس چې مونږ ستا کومه د دکان ته ګورو که نه نو په دې کې دا تا سره شاګردان هم دي او دا دکان دی دا سامان دی خو دا راته وایي چې د دې دکان د غټولو دپاره آیا لکه ستا وسایل خو به کم وي که نه نو آیا ته د دې
سرمایه‌دارو کسانو نه یا فرض کړه د حکومت نه داسې ته کومه مطالبه کې کومه غوښتنه کې چې هغه تا ته سهولت شي او دا خو یو قسم له ستا ذریعه معاش دی نو چې دا کار ستا وسعت عمومي پراخه شي اول خو زما د ستا څه غوښتنه ده زما دا غوښتنه ده چې ما ته د بجلۍ نن سبا کې بجلي ډېره لکه نه نو دا خو د ټول پاکستان مسله ده که نه جی نو بجلي ډېره ځي زمونږ کار د بجلۍ سره ټچ دی لکه چې کاویه بغیر د بجلۍ لکه دا کار زمونږ دا کار ناممکنه دی بغیر بجلۍ نو د دې لپاره زما ته زه یم چې لکه یو سولر سیسټم وکړم ګیس ولګوم د دې نه علاوه ما ته سودا پکار ده چې دوکان کې زه سودا واچوم چې د هغې نه زه خپل څه ستا ذریعه معاش پې برابر دغه یي که نه لکه ما ته زیاته مسله دی چې یو څیز ما له راشي نو هغه سپیر پارټ ما سه نه وي نو هغې بسې بیا لکه هغه څیز ما نه پاتې شي د هغې د وجې نه لکه ستا دا مطلب دی چې ما ته د اوزار برابر شي نو هغه کته به باندې نو کټوی به باندې دا خبره ده او بالکل لکه اوس فرض که تا سره ستا په دې دوکان کې دا کوم سامانونه پراته دي که نه نو دا خو بالکل لکه محدود دي دا ډېر کم دي او ستا د دې کار دپاره یعنې دا کم قسم چې ستا را استاذي رقم مهارت دی د دې دپاره خو بیا دا کار ډېر وسعت په کار دی چې عمومي که نه او ډېر شي دا اوس دې وخت کې ته په کوم کار کې لګیا یې دا چارجر سره بیټري ده ښه ته دا وګوره که نه دا چک کا چې په دې کې تا ته کومه خرابي ښکاري دا ګرانو کتونکو دا لیاس خان دی او په تخبې کې په بابر مارکیټ کې د دکان دی دا ډېر یو عظیم میکانیک دی او د استاذۍ نه پکار دی چې هر څوک پیدا واخلي ستا معذوري سره پولیو لکه پولیو په وجه باندې ستا خپې متاثره شوي دي دا یو وخت پکې دواړه خپې دي نو د دې دپاره لکه د دې کور ته د تګ راتګ دپاره ته بیا دا سیکل استعمالوې دا او درې پایو دا سیکل دی په دې کې ته کور ته ځې راځې که نه نو واقعي لکه بیا خو تا سره د مرستې ډېر ضرورت دی که نه